زه ډاکټر صاحب ته خواست کوم چې مونږ تر اوسه پورې کوم بحث وچېړو د پښتو ژبې متعلق چې پښتو ژبه زمونږ په سکولونو کې شروع شوه. د خوشحالۍ یو خبره ده چې په سرکاري سکولونو کې پښتو د 5م نه پس هم اوس به ښولی شي. نو دا ډېره د یو ښه خبره ده، ځکه چې اکثر مونږ په دې خپلو محفلونو کې د پښتو د ژبې نمانځلو په ټایم کې مونږ د دې متعلق ډېر زیات کوششونه کړي دي. نو مونږ به هغې ته خواست وکړو چې هغې مونږ ته لږ غوندې د دې متعلق یو څو خبرې وکړي. ډاکټر یاسین اقبال صاحب چې زمونږ د دې ټولنې سرپرستي اعلی دی، نو په دې باندې خو اوس ډېرې خبرې وشي، خو مونږ وایو چې دې مونږ ته اوس هغه بالکل هغه نچوړ هغه خبره وکړي. ډاکټر یاسین اقبال: پردی ژبه زده کول کلوی کمال دی، نو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نو دا شعر چې چا ویلی دی نو هغه د ژبو په اهمیت پوه و ګل باچا الفت صاحب د افغانستان. سړی چې دی په قوم پیژندی شي او قوم په ژبه پیژندی شي. مونږ که په هر میدان کې تکړه شو خو چې خپله ژبه نه راځي نو دا یو قومي کمزوري ګڼلی شي. په خصوصي توګه پښتو اکیډمي چې ده، پښتو ډپارټمنټ چې دی، نو افغانستان ډېره موده په جنګونو کې او په مختلفو خرابو حالاتو کې پاتې شوی دی. د دنیا په سطح د ټولو نه لویه اکیډمي چې وه نو هغه پښتو اکیډمي وه. پکار ده اوس آرټیفیشل انټیلیجنس راغلی دی، ګوګل ټرانسلیټر راغلی دی چې څومره ډېر کتابونه کیدی شي د ساینس، د منطق، د نورو علومو، دیني کتابونه چې دا پښتو ته راوړي او په څه نه څه شکل کې که زموږ نه څوک تپوس کوي، زموږ نه څوک غواړي چې هغه کتابونه موجود دي. تاسو چې کومه خبره وکړه چې پښتو ډرینګ ختمیږي او پښتو رایج کیږي، دا ښه خبره ده. خو ډرینګ چې دی نو دا د فن په توګه، د آرټ په توګه کیدی شي، دومره ضروري خلکو ته نه ښکاري. خو ډرینګ چې دی نو ته انجینیرینګ طرف ته بوځي. نو زما دا خیال دی چې موږ له څه ختمول نه دي پکار، او پښتو چې ده نو دا تقریبا لکه که استادانو باندې دی باندې لږ زور واچولی شي چې استادان سوچه پښتو زده کړي او ماشومانو ته سوچه پښتو کې درسونه ورکوي، نو دا به ښه خبرې. ورسره د دې کلي ډاکټر فدا محمد صاحب چې دی د نن نه 19 کاله مخکې هغه په ډان اخبار کې یو آرټیکل لیکلی و او هغه په دې باندې کوشش کو چې یاره اردو چې دا پکار خدا وه چې دا زموږ دفتري او په صحیح معنو کې قومي ژبه وي. چې څنګه پاکستان جوړ شو نو دا خبره وشوه چې په 15 کاله کې به مونږ ټول کتابونه چې څومره زموږ پکاري هغه به مونږ اردو ژبې ته اړو او دا به په ټول پاکستان کې دفتري ژبه او دا به زموږ یو قومي عملی قومي ژبه. خو هغسې ونه شوه. اردو چې ده نو دا اوس یو بین الصوبایي د رابطې ژبه پاتې ده. نو چې یو ماشوم دا د اول جماعت نه والی تر 10مه پورې ووایي نو د بین الصوبایي رابطې دپاره دا پوره ده. او د دې په ځای باندې که چېرې په 11 جماعت کې مونږه ماشوم ته بایولوژي او میتس دواړه وښیو نو هغې ته به دواړه لارې کولاو شي، به انجینیرینګ ته هم تللی شي، به میډیکل ته هم تللی شي. او اردو یو اختیاري مضمون په توګه د 10 نه پس وساتلی شي. نو که څوک پکې پی ایچ ډي هم کوي نو موقع به ورته وي. موږ اردو کمول نه غواړو، خو اردو د 10 نه پس ویل چې دي نو د دې په ځای موږ میتھمیټکس د میډیکل سټوډنټانو ته او بایولوژي د نان میډیکل سټوډنټانو ته انټروډیوس کولی شو. او دې سره به په دنیا کې هغه دې دپاره چې کوم ټکي هغه استعمال کړی نو هغه انټرنیشنلایزیشن اف کریکولم چې په بین الاقوام کې یو ماشوم د دغه عمر ماشوم کم مضامین وي نو هغې دا دواړه وي، نو هغې ته دواړه لارې کولاو وي. نو دغه رنګې پښتو که مونږ شاملو نو دا د مونږ د بل مضمون نه ځای نه اخلو. هغه مضمون خپل اهمیت هم شته، هغه دې وي خو پښتو دې وي. نو پښتو لکه دې کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې ستا ماشوم سکول ته لړ شي او استاد ورته په انګریزۍ کې سبق ښیي نو انګریزي ماشوم له نه ورځي، اردو ماشوم له نه ورځي. د استاد دا توقع چې دا ماشوم پښتون دی د له پښتو ورځي نو هغه ورته د هغه سبق معنی په پښتو کې وکړي. خو چې هغه له پښتو هم نه ورځي نو استاد به څه کوي؟ نو پکار ده چې میندې هم پلاران هم وروڼه خویندې هم په کورونو کې د خپله ژبه وایي او چې ماشوم سکول ته ځي نو هغه ته چې څوک معنی کوي په پښتو کې نو چې کم از کم په هغه معنی باندې پوهیږي. نو دا لکه د یو استاد یا د یو سرکار په کوشش باندې دا نه کېږي، دا
د ټول قوم ذمہواری ده چې خپل ژبه دومره قوي کی او دومره زیاته کی چې ماشوم چې د 35 په ځای 15 پیژني. کله 15 نه پیژني او 35 پیژني نو دیو په پښتنو کې نشي شمارلې او په پیرنګیانو کې غي نشماري نو د هیڅ په پاتې نشي. نو په کار ده د قوم لپاره چې په خپل ژبه باندې ودرېږي. کمې مونږ کې شته زمونږ په ژبه کې د ساينس کتابونه نشته نو دا د ساينس د استادانو ذمہواری ده چې کم از کم یو کتاب پښتو ته راوړي. دغه سي په نورو علومو کې چې د هر چا څومره وس رسي نو چې هغه په خپل پښتو کې هغه کتابونه ولیکي. د ژبو اهمیت په دې باندې زیات شي چې یو ژبه ده نو هغه کې مونږ وایو دا ټکي ما لیدلې دي بیا وایو د دې ټکي مال سپیلنګ راځي پښتو کې ورته هجې وي اردو کې هجې کې ز تقسیمول شم بل وایي مال د ټکي معنی راځي او بل وی ویزه ټکي محسوسومه. نو مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې ته محسوسه او محسوسول دي ته وي چې هغه کلچر ستا په وطن کې راځي. زمیدار با چې فصل کارو یا به ریبو نو هغه به کتابونو بسې نه ګرځیدو هغه به اسمان ته وکتل او اندازه به ته ولګوله چې دا وریځ د باران ده د زول ده کنه ده دا هغه دغه پوهه په ځان کې محسوسه کړي و هغه ځان کې زم کړي و. نو په مورنۍ ژبه کې چې زده شي نو هغه انسان کې زم شي هغه په رګونو کې ګرځي هغه دغه په احساس کې ګرځي. نو د مورنۍ ژبې نه بغیر زده کړه چې دا نو دا ډیر نیمګړی ده او په دې وجه مورنۍ ژبه چې دا لازمي ده د هر قوم لپاره. خدا دې یاد وي چې دا د بل چا په قیمت باندې نه مونږ د هرې پردې ژبې هغه مر قدر کوو چې څومره د پښتو کوو خو بل ژبه چې دا به مونږ په مخ کې بوزو مونږ له پردي نه بوزي. نو مونږ له پکار دي چې دا همت کو خدایم ډېر خوشاله کا ډېر مهرباني. ډېر مننه.